خوست ولایت کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پخواني لوبغاړي ارواښاد اتل شاپور ځدراڼ د مړینې په مناسبه د فاتحې مراسم ترسره شول چې پکې امارتي مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او د نوموړي ګڼ شمېر مینوالو ګډون کړی و. د فاتحې مراسم پر مهال ویناوالو د ارواښاد اتل شاپور ځدراڼ د کرکټ په ډګر کې ترسره کړي خدمتونه او ویاړونه وستایل او د نوموړي له کورنۍ سره یې د خواخوږۍ او ډاډګرنې ترڅنګ د تسلیت مراتب وړاندې کړل. ځانونه شریک بولو او د مرحوم جناب شاپور ځدراڼ صاحب مړینه دا یوازې د دوی د کورنۍ نه، د قوم نه، بلکې د ټول ملت لپاره یوه لویه ضایعه ده. موږ د الله په دربار کې سوال کوو چې الله دې د ده د خالقه زر تر زره د ده په څېر په نورو تکړه ځوانانو باندې ډکه کړي او ده چې د افغانستان د ملت لپاره څومره کارکردګۍ کړې دي، څومره افتخارات یې ګټلي دي، الله دې ورته قبول کړي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي او ځوانان د ارواښاد اتل شاپور ځدراڼ مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره ستره ضایعه بولي. د دوی په وینا نوموړي د هیواد لپاره ارزښتناک خدمتونه ترسره کړل او نوم به یې تل د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې وي. شاپور ځدراڼ یوازې د خوست ولایت نه، یوازې د ځدراڼو د قوم نه، د لوی فکتیا نه، بلکې د ټول افغانستان سړی و. یو ملي ستوری و، ځکه د کرکټ بنسټ ایښودونکي له جملې څخه حسابېږي. دغه دا هغه اتلان وي چې د افغانانو پر شونډې مسکا راوستې وه. خو موږ غواړو چې نړۍ ته وښیو چې افغانان څومره په اتفاق خلک دي او څومره په اتحاد دي. د ارواښاد اتل شاپور ځدراڼ کورنۍ د هیواد له مسؤلینو، د کرکټ بورډ، ورزشکارانو او هیوادوالو څخه د خواخوږۍ او تسلیت له امله مننه وکړه. دوی د افغانستان کرکټ بورډ څخه وغوښتل هغه نوی لوبغالی چې د کابل د انوخېلو په سیمه کې جوړیږي د ارواښاد اتل شاپور ځدراڼ په نوم ونومول شي. منګه د دې ځوانانو نه، علماو نه، سپین ږیرو نه دلته اشتراک کوو، یو جهان مننه کوو. موږ خواهش کوو خپل مسؤلینو نه، کرکټ بورډ نه، چې دغه میدان شاپور ځدراڼ په نامه باندې ونوموي تر څو نور اتلان هم تشویق شي او د شاپور ځدراڼ نوم هم ژوندی پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی تیز توپ اچونکی ارواښاد اتل شاپور ځدراڼ له اوږدې ناروغۍ وروسته د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. روح یې ښاد، یاد یې تلپاتې.